لنډه کیسه لیونی. لیکوال نصیر احمد احمدي. بوډا وویل ته یې نه پېژنې؟ د ملک تور لور ده. ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود. تورپیکۍ نومېده. پر هغې مین و. یوې ښځې په بیړه پر خپل مخ پوړونی ورکش کړ. لیوني ته یې وکتل. په ډیران کې ګونډې وهلې وې. څپولې ږیره یې درلوده. ګرین یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیوني ته وکتل. بیا یې د ټیکري له کونجه بوډا ته سترګې ور واړولې. هغه 2-3 ګامه لرې د یو ځوان تر څنګ ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چې سپینه چپنه یې اغوستې وه چیغه کړه: ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسېږي؟ ټک کنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل: مرداره مه کړه. سړي په غوسه ورته وکتل. څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننوت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل: سړی د 1 روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل. له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې. ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خوشکۍ وویل: خود نو، د ورځې 3-4 شله مریضان ګوري، 100 افغانۍ فیس اخلي، لمر یې نه ده لیدلی. ته زموږ غوندې کولبه پرې وکړه، بیا یې ګوره چې د پالیز ډارونکي ورنه جوړېږي که نه. ځوان په خبره کې ور ولوېد. څه بابولالې وایې؟ لیونی در یادوم. ته ورته وګوره، هډور ځوان دی. ښځې بې اختیاره له خپل غوږ څخه ویښته لرې کړل. بوډا وویل: اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري. که تا په ژڼتوب کې لیدلی وای د ګوتې غمی و غمی. ځوان یوه شېبه غلی و. بیا یې د خپلې صدرۍ جیب ته لاس کړ. شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوایسته. یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل. ورو یې وویل: نومره دې څومره ده؟ د بوډا تندی ګونځې پیدا کړه. نه پوهېږم. نوم یې ولیکه، خو وخت ډېر ووت. وروسته د 2-3 نفرو ته اشاره وکړه. ورو یې وویل: دوی تر ما مخکې راغلي وو. ځوان نسوار تو کړل. خاورې یې پرې واړولې. لیوني ته یې وکتل. ویې ویل: ته یې کیسه وکړه راته. بوډا یوه شېبه غلی شو. ښځې رډې سترګې ورته نیولې وې. وروسته یې وویل: درته ومې ویل چې د تورملک په لور مین و. پلار یې نه ورکوله. نجلۍ د بل یوه په نامه کړه. دی هم لیونی شو. بس. نو مینه څوک لیونی کولی شي؟ نه پوهېږم. ورشه، لیونی به درته ووایي. دا وخت کې د کلینیک په دروازه کې یوه تن چیغه کړه: د ملک تور لور، تورپیکۍ. چا ځواب ورنه کړ. سړي په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه: د ملک لور، تورپیکۍ. دا وخت یوه 7 کلنې نجلۍ د ښځې اوږې ته څنډ ورکړ. ښځې ټکان وخوړ. په بیړه یې ورته وویل: مورې، نوم دې اخلي؟ نوبت دې راغی.